بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. هغه لیدونکي چې موږ سره اوس یو ځای شوي دي د هغوی د هم سهار په خیر وي. د هره ورځ په شان نن هم موږ په خپرونه کې څو میلمانه لرو چې په مختلفو برخو به خبرې وکړو. په لومړۍ برخه کې را سره بشیر دریز میلمه دی چې موږ به د حافظې د کمزورتیا او ولې خلک نشي کولی په ښه ډول باندې درس زده کړي په دغه موضوع به خبرې وکړو. نو په دې برخه کې به په دې هم پوه شو چې کمزوری ذهن او د قوي ذهن ترمنځ فرق څه دی، ولې یو قوي ذهن کمزوری کیږي. نو په دغو خبرو باندې به بحث وکړو. هیله ده تر پایه را سره اوسئ. دریځ صاحب ستړي مسئ په خیر راغلی. ډېره مننه. سلام تاسو ته، شملې جانې ته او ټولو درنو لیدونکو ته. ډېره مننه دریځ صاحب، له تاسو څخه اورو د ذهن د کمزورتیا لاملونه څه دي او ولې ډېری کسان داسې فکر کوي چې بعضې کسان ډېر هوښیار دي او بعضې کسان هوښیار نه دي. دا په رښتیا هم داسې یو څه توپیر شته ده که نه؟ اصلا حافظه یا ذهن یا فکري وده دا یو خدای ورکړي څه دي چې دا لیدل کیږي نه او نه لمس کیږي بلکې احساس کیږي. دا هغه څه دي چې د خدای له لوري ټولو انسانانو ته په یو ډول باندې ورکول کیږي. هغه که د غرب انسانان دي، که د شرق انسانان دي، که د لویدیځ دي او که د ختیځ دي، که د هرې سیمې دي، ټولو ته د خدای له لوري یو ډول ورکول کیږي. یعنې یو څه وخت مخکې موږ دلته په دې باندې یو څه بحث کړی و. موږ ویل چې دا د عسلو یا د شیدو یو ډک ګیلاس دی چې د خدای له لوري انسانانو ته په متوازن یا په برابر ډول باندې ټولو انسانانو ته ورکول کیږي. دا چې کوم انسانان په سمه توګه ورڅخه ګټه اخلي، دا چې کوم انسانان ورڅخه په سمه توګه ګټه نه اخلي، دا بیا بېل اړخونه لري. اصلا حافظه یا ذهن دا د انسان هغه فکري یا دماغي جوړښتونه دي چې دغه په اساس باندې د یو کس وړتیاوې را څرګندېږي او یو کس کولی شي چې نوښتونه وکړي. مثلا ډېر معمول کور کلي کې دا خبره کیږي چې مثلا دوی وایي چې زما حافظه کمزورې ده، زه کتاب نسم لوستلی، یا مثلا زما حافظه کمزورې ده، زه دغه الف او ب چې ده نشم زده کولی. موږ معمول ډېری وخت ورسره مخ شوي یو چې مثلا موږ یو ښه بیلګه لرو چې زموږ کلي کې یو ماشوم هم نه و، تقریبا 10 کلن 12 کلن هلک و، ډېر پخوا. نو ده ته به چې موږ درس ویل، ده به چې موږ ته راته ده باندې به هم درس ویل، یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې، نن به چې ورته ویلې سبا به ترې هېر و. یعنې دغه نن په دې نظر دی نه و چې ده باید دی زده کړي. حافظې معمولا کارول کیږي، یعنی کار پې کیږي، استفاده ترې کیږي. نړیوالې حافظې چې دي هغه کسان چې نن یې برق کشف کړی، هغه کسان چې نن یې نړۍ ته پرمختګونه راوړي دي، هغو کسانو خپلو فکرونو باندې، خپلو حافظو باندې فشار راوړی او ګټې ورڅخه اخیستې ده، استفاده یې ترې کړې ده. د حافظې جوړښت هم تقریبا موږ داسې یو مثال ورکولی شو لکه د چنار جوړښت غوندې ده. د چې څونه نجار مثلا په هغه باندې ډېره خواري کوي، هغه لرګی ډېر ښکلی کیږي او همداراز ښه توکي ترې تولیدېدی شي. مثلا موږ ویلی شو چې ښه چوکۍ، که چیرې دا د چوکۍ لرګی موږ په ونه کې وګورو، موږ احساس کوو چې دا کیدای شي ډېر بدرنګه وي، دې نه کیدای شي ښه شی تولید نه شي. خو کله نجار هڅه پې وکړي، خواري پې وکړي، د خوی کې بیا استفادې ترې راوړي، بیا یو ډول الګو جوړېږي، یو ډول مثال جوړېږي چې موږ ویلی شو یاره ډېرې ښې چوکۍ دي، یا ډېر ښه میز دی، یا ډېره ښه المارۍ ده. دا په دې معنی چې دې باندې کار کیږي، استفاده کیږي. د حافظې کمزورتیا او قوي کیدل که چیرې موږ په دې کې ووایو چې ما ته خدای کمزورې حافظه راکړې، زه باوري یم چې دم یو له هغو شرکونو څخه ده چې موږ ووایو چې 2 خدایان شتون لري. یعنې معنا ده چې د حافظې کمزورتیا په دې معنا موږ ووایو چې یاره خدای ما سره ظلم کړی ده، ما ته کمزورې حافظه راکړې، احمد چې دی هغه ته قوي حافظه ورکړې. خو موږ بل لورې نه ګورو چې احمد مثلا هغه ته چې خدای کوم ډول حافظه ورکړې، هغه څه ډول کار ترې اخلي، هغه څه ډول استفاده کوي، مطالعه کوي، درس وایي، خواري کوي، سهار 5 بجې جګېږي، تر نیمو شپو پورې درسو ته ځي، ښوونځیو ته ځي، پوهنتونو ته ځي. له دې پرته چې دوی علمي برخه کې کار کوي، دوی خپله څه نوښتونه کوي. ځینې کسان دي مثلا کوشش کوي چې نوی څه رامنځته کړي، په دې لټه کې دي، همدې فکر باندې سوچ کې دي چې څنګه وکولی شي د دې خپلې حافظې څخه په سمه توګه باندې استفاده وکړي. ځینې کسان چې اصلا په دې مفهوم باندې نه پوهېږي، دوی داسې سوچ کوي چې یاره ما ته خدای کمزورې حافظه راکړې نو زه څه نشم کولی.
ته خو یو ځل استفاده وکړه، ته خو یو ځل د عمل ډګر ته ښکته شه، ته خو یې د خپل دماغ باندې فشار راوړه، په دې نظر واوسېږه چې زه کولی شم. وخت چې ته خپله په دې نظر یې چې زه نشم کولی، نو ستا په نظر ستا وجود به تا ته څه ځواب ووایي. یعنې دغه مشکلات چې موږ خپله ځان ته جوړ کړي دي، حافظهیي جوړښت یا ذهني جوړښت، د معمولا د خدای له لورې ټول انسانانو په یو ډول ورکول کېږي، خو دا چې څوک څنګه استفاده کوي دا مختلفې لارې دي. د هغو کسانو یوازینۍ ستونزه همدغه ده چې دوی وایي چې موږ نشو کولی یا زموږ ذهن کمزوری ده. دوی هغه اوج ته یا رتبې ته نه دي رسېدلي چې دوی له خپلې حافظې څخه په سمه توګه استفاده وکړي. مثلا موږ مخکې ویلي د عسل یا شیدو ګیلاس ټول انسانانو ته یې ورکړي دي. تا سره مې یو ګیلاس ایښی ده ډک، ما سره مې ایښی، شملې سره مې ایښی، ټولو همکارانو سره ایښی. ځینې کسان د دې ته لا ورپام نه ده چې دغه ګیلاس لري که نه لري، حال دا چې مخ ته په میز ورته ایښی ده. ځینې کسان د دغه ګیلاس راخلي په مکمل ډول استفاده ترې کوي، څکي یعنی دغه خپل حافظه یا ذهنونه له دې څخه پوره استفاده کوي، د ژوند تر پایه پورې دا کاروي. یو چا یو جي کې ناست خبرې کوله، وایي چې افغانانو ته ځکه د بهرنیان ډېر خوشحالېږي چې ورسي، ځکه د دوی د حافظې چې دي دا کاغذ پیچ پاتې دي او د دوی خپلې حافظې چې دي ډېره پورې کارولې دي. نو معنا دا چې موږ کار نه پې کوو، استفاده نه کوو، موږ هر څه خدای ته پرېښي دي. که چیرې په لارم زه وایي چې خدای مهربانه ده، که چیرې پښه م راباندې کېږي وایي خدای مهربانه ده، که بده م راباندې کېږي خدای مهربانه ده. د خدای مهرباني همدغه ده چې موږ او تاسې ژوندي پیدا کړي یو. د خدای مهرباني همدغه ده چې موږ او تاسو ته روغ لاسونه او روغې پښې راکړي. د خدای مهرباني همدغه ده چې موږ او تاسو ته حافظې راکړي دي. د چې موږ استفاده نه ترې کوو دا زموږ مشکل ده. باید موږ خپلې حافظې نه ګټه واخلو، استفاده ترې وکړو، فوکس پرې وکړو، په نوښتونو باندې سوچ وکړو. دا داسې نه دي چې موږ ووایو چې یاره دغه حافظه داسې ده چې یو حیوان د له لاسې راونیسه ځان سره بوزه. نه، د ذهني درسونه دي، د ذهني فشارونه دي چې باید په ذهن باندې وارد شي او استفاده ترې وشي. دریځ صاحب، تاسو خبرو کې ویلې چې ذهنونه یا هم ذهنیت چې ده دا د ټولو وبښئ ذهنونه دا ټول یو رقم دی او کمزوري نه دي، ټول قوي دي. خو ځینې ذهنونه دي چې هغه قوي وي خو د وخت په تېرېدو سره کمزوري کېږي یا هم د یو تکلیف له وجې نه هغه ټمپرري میموري لاس چې ورته وایي که نه، اوږدمهاله ذهنیت ذهن چې ده هغه کار کوي یا هم کوم شی خبر ورته یاده شي، کوم څوک ورته یو خبر وکړي هغه یادوي. خو بیا ځینې خلک دي چې هغه ټمپرري میموري لاس لري چې وړې وړې کوچنۍ کوچنۍ خبرې ډېر زر د یاده وځي، ساعت بعد 2 ساعته بعد. دغه دلیل څه ده؟ ځکه ذهنونه خو ټول یو شان دي، قوي دي. موږ دې سره ښه مثال دا ورکولی شو چې د انسان ژوند، مثلا یو کس ماشوم ده، هغه ځوانېږي، هغه د عمر پوخوالي ته رسېږي، وخت چې عمر زیاتېږي یا سپینګیری کېږي. وخت چې سپینګیری شي د هغه ماشوم چې هغه لومړنی حالت دی دغه حالت ته بیرته ورګرځي. حافظه یې هماغومره کېږي لکه څومره چې د 2 کالو یا 5 کالو ماشوم و، د مشر سړي ذهن هر څه یعنی یاد او دغسې فکرونه ټول هر څه هغه اول حالت ته ګرځي. یعنی د انسان حافظه هم د انسان د ژوند په څیر ده، یا د انسان حافظه هم د نباتات د ژوند په څیر ده چې پسرلی راشي غوړېږي وړی شي هغه رونق کوي، نور هم پر مخ ځي، وخت چې منی راشي زیړېږي او ورو ورو لویږي. دغه د انسان حافظي جوړښت هم همداسې ده. ځینې ذهنیتونه دي، یعنې معنا ده چې خدای پاک ټول انسانانو ته په یو ډول ذهنیتونه ورکړي. ځینې ذهنیتونه یا حافظې دي چې زر زړېږي کم وخت. مثلا کیدای شي یو کس یو کشف وکړي، لږه وروسته نور مخ ته ولاړ نه شي، هغه ټول هغه یعنې هماغلته له منځه ولاړ شي. معنا ده چې انسان زر زوړ شي او زر له منځه ولاړ شي. ځینې حافظې دي چې هغه سرونه یې سپین شي، عمر یې بې حده اوج ته ورسېږي، خو بیا هم د ده ذهن یا حافظه دومره کار کوي چې ډېر واړه واړه هغه ورته یادي یادښتونه ورته یادي. مثلا ځینې ماشومان دي، موږ او تاسو خپلو کورونو کې وینو، زموږ کورنۍ کې مثلا 5 ماشومان دي، د 5 ماشومانو کې یو ماشوم داسې ده چې هغه تر 2 کلنۍ راوروسته ټولې کیسې یې یادې دي. یا مثلا ځینې ماشومان دي چې موږ یې ښه بېلګه مثلا شته ده، د هر کور کې شته ده، په یو مجلس کې قرار ناست وي، دی په دې سوچ وي څنګه خبرې واخلي. دلته خبره نه کوي، خدای حافظه ډکوي، یعنې دا یې هغه خپل میموري کارډ ډکوي، غوږ یې نیولی نه دی، هو ځواب وایي نه دی نه. خو وخت چې مثلا میاشت تېره شي، 2 میاشتې تېرې شي، 3 میاشتې تېرې شي،
له هغه وروسته دی دا خبره راواخلي چې تاسې پلاني وخت کې دا خبره کړې وه دغه کار شوی یا پلاني وخت کې دغه عمل شوی و دغه کار شوی یعنی معنا ده چې دغه ذهنیتونه هم همدغسې د انسان د ژوند یا د پسرلي او د مني د موسم په ډول دي چې پیدا کیږي او زړیږي خو دا نشو ویلی چې یاره زما ذهن وړوکی وي او ما ته خدای کمه حافظه راکړې په دې خاطر زر له منځه لاړه نه دا د انسان ژوند ده ځینې کسان د موږ ګورو چې په 30 کلنۍ کې ویښتان سپین شوي ځینې کسان د 80 کلنه 80 کلنې ویښتان یې نه سپین شوي یعنې دا یو ډول د ژوند جوړښتونه دي چې رامنځته کېږي د خدای له لورې یو څه دري صاحب چې معمولا دا په علمي اړخ هم ثابته شوې چې انسانان تیز هوش هم پکې شته ده کون ذهن هم شته ده متوسط ذهن والا هم شته ده دا په خپل ځای باندې بیا دلته د حافظې رول په دغه درې مسایلو کې څه رقم ده چې بعضې کسان چې کون ذهن دي بعضې کسان چې متوسط ذهن والا دي بعضې چې ډېر تیز هوشه دي هر څه کولی شي په ډېر اساني سره واخلي حافظه له دې سره بیا داسې رقم حساب تقریبا یعنې هماغه مخکې چې موږ بحث وکړو د استفادې موضوع ده ځینې ډېر په دې تلاش کې چې مثلا دغه پیاله ما ولیدله دې په تړاو باید زه ډېر زر عمل وښیم زه باید ډېر زر په دې تړاو باندې خپل هغه معلومات پوره کړمه چې د پیاله څنګه تخلیق شوې ده څنګه جوړه شوې ده له کوم ځای رامنځته شوې ده د ده پیدا کوونکی څوک ده دا یې څنګه هغه کړي ځینې کسان چې دي هغه وایي چې نه مثلا دغه شی ولیده د پیاله یې ولیدله په دې باندې سوچ کوي چې دې ته باید زه څومره وخت کې رسیدګي وکړم چې دغه دې هغه وکړم یعنې دا تخلیق کړم یا دې پوه شم چې مثلا دا څنګه رامنځته شوې ده دلته هم هماغه استفاده یا هماغه عملونه دي چې موږ وویل چې مثلا انسانان استفاده کوي ترې ځینې د قصه کې هم نه دی وایي چې په ما یې څه که ښه جوړه شوې که بده جوړه شوې زه یې څه کوم یعنې معنا ده چې هغه کسان دي چې اصلا فکر کولو ته یا له خپلې حافظې څخه ګټه اخیستلو ته اصلا په دې خبر نه دی چې دی دغه خدای ورکړه لري که نه لري یعنې کاغذ پیچ چې موږ مخکې مثال ورکړه دا په دې معنا چې دوی اصلا استفاده نه یې کړې ترې که چیرې دوی باندې کار وشي ډېر څه کولی شي مثلا انسانان د ځینې کسان د لوبې په برخه کې ډېر ښه مهارت لري مثلا کرکټ ووایو ښې شپږیزې څلوریزې ویلی شي ځینې کسان دي بیا چې په دغه برخه کې بیخي صفر دی یو د ژوند یو بل لوری چې مثلا موږ ووایو چې هغه د ښوونې برخه ده په دې کې ډېر مهارت لري دې برخه کې نه لري یو بل انسان دغه بیا په دې دواړو برخو کې مهارت نه لري مثلا تاسو په څیر باندې خپرونې ویندوی کې یا به په دې برخه کې ښه مهارت لري یعنې ده چې د انسان فوکس لکه د لایټ په څیر باندې کومې خوا ته شي همې خوا باندې کار هم کوي ځینې کسان دي مثلا یو مشخصې موضوع ته فکر کوي هغې باندې سوچ کوي زموږ ملګری ده هغه سره چې کله کېنو هغوی وایي چې دغه دنیا چې دا 8% اوبه دي 2% وچه ده یعنې معنا ده چې ده له الف نه تر یا پورې ټول فوکس په اوبو باندې کړی ده چې د اوبه له کوم ځای راځي د چیرته ځي ان تر دې چې دغه د برموډا یا شیطاني مثلث چې ورته وایي دوی کله کله د نظریات وړاندې کوي چې په دې اوبو کې څوک ننوځي له دې نه یو بله درېیمه نړۍ ده چې د الماسو نړۍ ده هلته ځان رسوي هغلته یو بل ژوند دی یعنې معنا ده چې دوی دې حد ته رسېدلي چې مثلا برموډا مثلث شیطاني مثلث ورته وایي اوبه تاویږي پکې او که ډېر لوړه سطحه باندې هوا کې څه اوسېږي هغه راکش کوي لاندې ولي یعنې ځینې دې برخې ته ځینې بیا په جغرافیه باندې سوچ کوي چې زموږ د جغرافیې خطونه څنګه داسې جګ او ټیټ دي یا مثلا ځینې بیا په مریخ او په ځمکه او په اسمان او په لمر او په دې باندې یعنې د هر چا د حافظې لید ځانګړی ده چې په کومه برخه کې سوچ کوي په کومه برخه باندې عمل کوي هغه برخه کې دی بریالی هم ثابتېدی شي موږ ته به داسې څوک ونه ښیي چې یو کس د کرکټ په برخه کې ډېره هڅه کړې وي بې حده زیاته هڅه دې کړې وي او هغه د سبا د ښوونې او روزنې برخه کې پرمخ تللی راوتی یعنې دا به ډېر یو ناممکنه کار وي که چیرې داسې وشي خو نو دا خو بیا جوړښتونه دي بیا انسانانو ته په کار نه ده چې هغوی خپلو حافظو باندې یا ذهنیتونو باندې هلې ځلې وکړي دا خو نو بیا همدغسې څه ډول چې انسان ته حافظه هم ورکول کېږي همدغه ډول لیدلوری هم ورکول کېږي چې دې خواته ځه نه یعنې هر کس چې هرې خوا باندې فکر کوي چې هرې خوا باندې خپل هغه حافظهي جوړښتونه کاروي په همغه برخه کې پرمختګ هم کولی شي خو که چیرې داسې ونه شي بېغمباشه پاتې شي
د هیڅ په قصه کې نشي، د مړ او د ژوندي په قصه کې نشي، د ژوند په قصه کې نشي، د دې حالاتو په قصه کې نشي. دا نو بیا هغه ویده خلک دي چې دوی هغه د ځینو په اصطلاح سوټه مسلمانان دي چې دوی باندې نه دنیا آباد ده نه به په آخرت آباد شي، ځکه خدای پاک درکړي امکانات دی باید استفاده ترې وشي. خدای موږ او تاسو ته ژوند د دې لپاره نه راکوي چې موږ بس سهار جګ شو یو ګیلاس اوبه وچکو بیا سملو، ماښام بیا راجګ شو یو ګیلاس اوبه وچکو بیا سملو. دې لپاره موږ تاسو ته خدای ژوند نه دی راکړی. ژوند یې د همدې لپاره راکړی چې باید خلقتونه وکړو، فکرونه وکړو، ذهنونه خپلې حافظو څخه ګټې واخلو، خپل ژوند ته اسانتیاوې رامنځته کړو. زه باوري یم دغه څه چې موږ مثلا نن سبا په دې سټوډیو کې وینو، په دې سړک کې وینو، په دې ژوند زندګي کې وینو، دا خپله نه دی رامنځته شوي. دا هر څه د یو انسان په فکر رامنځته شوی. مثلا د سټوډیو جوړښت، مثلا د لوګو جوړښت، د میزونو جوړښت، دا داسې نه دي رامنځته شوي چې دا یو چا راوړي دلته ایښي دي، نه، په دې باندې فکر شوی ده، په دې باندې له حافظې څخه ګټه اخیستل شوې ده، دې باندې سوچ شوی ده چې مثلا که چیرې دغه لوګو په دې ډول جوړه شي څنګه به وي، که چیرې په دې ډول جوړه شي. د سټوډیو مثلا که چیرې مساحت یې 5 متره شي، دغه جوړښت چې دوی ورته تصمیم نیولی ده ښه به پکې راشي که په 2 متره کې. یعنی دغه ټول هغه څه دي چې انسانان له خپلو حافظو څخه ګټه اخلي، پکې استفاده کوي ترې، او د همغو په اساس باندې ژوند مخته ولي. د کور جوړښت هم همدغسې. ځینې کسان دي مثلا مېرمنې به یادونه وکړو چې کور ډېر منظم وي، ډېر صفا وي، هغه چې کور ته ننوځي ته پوهېږي چې یاره دا یو ډېر منظم کور ده. بالښت به په خپل ځای وي، توشکه به په خپل ځای وي، قاب او ګیلاس او پیاله هر څه به په خپل ځای وي. خو ځینو کورونو ته چې ننوځې احساس کوي چې یاره کېدای شي دلته انسانان ژوند ونه کړي، ځکه ډېر به بې سر او بې سامانه وي. بالښت به وړل شوی، د توشکې په ځای به ایښی وي، توشکه به وړل شوي، بالښت په ځای به یې ایښی وي، پیاله به د المارۍ په ځای باندې مثلا په ځمکه، یعنې یو ډول ګډوډیانې به رامنځته وي. دا هغه کسان دي چې دوی بیا نه غواړي چې ژوند وکړي، دوی یوازې ژوند تېروي. د ژوند تېرولو لار بیا همدغه ده چې بس ګیلاس اوبه چې کو سمله خالي بس هغه چې وایي چې زه د خپل قام به درته څه ووایم، په دې دنیا کې هسې شپې اړوي. یعنی معنا ده چې ځان بوج ده، په دې نړۍ باندې ځان بوج کوي، نه ټولنې ته کار کوي، نه خپلو خلکو ته کار کوي. خلکو ټولنې نه تېر، خپل ځان ته خو دې کار وکړي، حد اقل د خپل ژوند ته خو دې کار وکړي. دی چې دا شپه ورځ راجګېږي دا خو یو انسان ده، حد اقل نور چې نسي کولی هغه روزمره ژوند خو دې برابر کړي چې زه کله راجګ شم څه وخورم او څه ډول مخته ولاړ سم. ژوند خو په دې ډول باندې نه کېږي چې موږ وایو چې په خوله باندې وایو چې ژوند کوو، په عمل کې د ژوند تېرولو یعنې یو مثال هم ممکن نشته چې موږ ژوند تېروو که څه کوو. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ استفاده نه کوو، خپل اذهانو څخه ګټه نه اخلو، خپلو حافظو څخه استفاده نه کوو. بس په تمه یو، یا هم دلیل دا وي چې خدای مهربانه ده، او یا هم دلیل دا وي چې زه نشم کولی. دغه 2 موضوعات دي چې موږ همیشه د ژوند له ګڼو خنډونو سره مخ کړي یو. هېڅ کار ته موږ نه یو چمتو کړي چې غېږ ورکړو، ولا نشم کولی. اوس ولې نشي کولی؟ ډېر کارونه دي، خلک غټ کارونه کوي او ته یو وړوکی کار نشي کولی. خدای مهربانه ده، یعنې خدای بېشکه مهربانه ده. مهرباني ډول باید موږ معلوم کړو چې خدای په کومه برخه کې مهربانه ده. دري صاحب ډېره زیاته مننه